چې رب العالمین د بنده نه خپشي الله تی نه سألی پته در تشتا ستنا علی الله صحت تی علی نا گاڑی تی علی نا مال تی علی نا 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 جیدادون تی نالی چې کله د بنده نه الله خپشي رب العالمین تی نه د سجدی توفیق والی بس تندی بیا ځان ته نه لګی نو ښه ځوانانو نیم خبر خو اسنه چې رب در نه خپي چې سلويخ سجدو نه تاسو هر شپه محروم کیږئ رب ته وجاړه رب ته چغي وخربه ما کې څه کمې دی چې ته زما تندې ځان ته نه پرېږدې خلق جمعات تلاړ شي سلويخ پیرې رب ته تندې ولګي او دی په دکانونو کې ناست دی په بازارونو کې ناست دی په بازارونو کې ګرځي دی په بازارونو کې ناسته دا سلويخ سجدو نه الله محروم کړه او کنا ډیر خیال کوي ډیر حدیث مبارک کې راځي دی روزه کې 15 سيزونه دي چې دا براته بیا نه ملاويږي ها 15 سيزونه نن مونږ له الله را کړی دي او دا یو سورۃ دی بیا بدانه پاغه کې اول نمبر خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك چې کله روزدار روزه اونیسی معده خالی شي نو د خولې نه بدبوئی روانه شي لږ بدبوئی د خولې نه روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه دی وی ما خولې نه بدبوئی روانه زوم روزدار ته نه خبر دا روزه ده کنه دا بدبوئی که په عام حالاتو کې لړکوه ختموه غور کوه او چې د روزې په حالت کې شروع شوله مسواک کوه په خپل حال چې خوان من پکې ډیر نه بعضې تیلو والا مسواک یې کې بالکل د عطر خووني سړی وی عطر مې تیر کړل ټوپیس مه کوئ هغه مکروه دی هغې کې خووني عام ساده مسواک کوئ خو دغه د معدې د خالیوالي د وجې نه بدبوئی ده دا په مسواک هم نه ختمیږي دا د یخه ته نه خبر کنه ته دی ورځو کې د رب رازداري رب النبی علیہ السلام فرمای خلوف فم الصائم د روزدار د خلی بدبوئی رب العالمین وی ماته د مشکو د خوشبوئی نه خوښه ده چې کنه د خلی نه بدبوئی روانه شي رب وی دا زما رازدار دی دا زما رازدار دی یو دا اعزاز پر روزه کې میلو شي دویم اعزاز سم ملاویږي وتستغفر لهم الملائکه حتی یفتروا تر سو پوری چې د دې روزه شروع ده ماسپخین دی مازیګر دی اوس مونږ روزه ده د روزه ماتي د ټیمه پورې ملائک د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي خدای وی بخي رب وی بخي یو روایت کې حیتان لفظ راغلی دی وی په دریاب کې میان د پاره د مغفرت دعاګانې دریاب کې میان وی رب وی بخي تو ما خو چرته د مین وانه ورېدو چې رب وی بخي دا داسې نه وایي چې رب وی بخي ښه څوک یې په زبان قال سره وایي څوک یې په زبان حال سره وایي ښه دا مرغۍ رب یادوي خو دوی په خپله ژبه کې یادوي ښه میان وایي رب روزهدار وبخي خو په خپله ژبه کې ملایکو په دریاب کې میان وایي رب د بخښنه وکړي رب د صرف روزهدار په لاره روان دی ښه دا د شپې ورځې دی ښه نو چې تا موبایل راغستی او ته ډرامه ګورې او ته فلم ګورې ملایک به ووایي چې ربه وی بخي میان به ووایي چې ربه وی بخي دوه اعزاز شول دریم ویزین الله عز وجل کل یوم جنته الله هر شپه او هر ورځ کې الله جنت ښایسته کوي هر ورځ یې ښایسته کوي په رمضان کې نا به بیا رستو نه ښه ښایستی کې بیا ورته وی زما نیک بندیان ستا طرف ته را روان دي زما نیک بندیان تا طرف ته ای ځوانانو زمونږ چې روژه رب راله جنت ښایسته کړي رب راله جنت ښایسته کړي